ویره سویلي سړی سلګۍ راپسې کور ته راځي، بدقسمتي د مجبورۍ راپسې کور ته راځي. مور مې د پلار د لاس ټوپک د صندوق شاته کیږدي، خو بدنصیبه وي ګولۍ راپسې کور ته راځي. اول زمانه انکاري وه، اوس یې زه نه غواړم، ګنې تیار د سره ډولۍ راپسې کور ته راځي. د اوښکو باران یوټیوب چینل ټولو مینوالو لیدونکو، نن را سره د ننګرهار دوه خوږ ژبي ترنم ویونکي شاعران لیکوالان را سره مل دي. یو جمشید ساحل، بل چې دا ارشاد باور. پیل له جمشید ساحله کوو. ساحل صاحب ښه راغلاست هرکلی. ډیره مننه. دا څه نه مخکې تاسو ته سلامونه او ستاسو د یوټیوب چینل ټولو مینوالو ته. خبرې نه کوم، شعرونه به وایم چې مهرباني په مینه د وینو په شان مې څومره په آرام خوري، د وینو په شان مې څومره په آرام خوري، بې وسي مې هر اندام پسې اندام. ماشومان نه دي چې څه باندې قرار شي، ستا یادونه مې د زړه غوښې مدام خوري. ماشومان نه دي چې څه باندې قرار شي، ستا یادونه مې د زړه غوښې مدام خوري، چې تر څو به د غفلت په خوب ویده وي، کله ویښ به شي ما دغه پښتون کام خوري. چې تر څو به د غفلت په خوب ویده وي، کله ویښ به شي ما دغه پښتون کام خوري. نه جوړېږم رنځور افغانستان یم، نه جوړېږم رنځور افغانستان، نه جوړېږم رنځور افغانستان یم، خپل پردي مې ګوره څومره سریام. او بې له درد او له خفګان پکې څه نه وي، بې له درد او له خفګان پکې څه نه وي. جمشید ساحله ما د هر کلام خوري. او بل غزل دی چې په سختو ورځو کې پرېښودم قربان بیخي، په سختو ورځو کې پرېښودې قربان بیخي، په سختو ورځو کې پرېښودم قربان بیخي، زما په غم باندې خفه نه و یاران بیخي. هومه بېوسه د بنګړو په ارمان مړه شوه خور مې، هومه بېوسه د بنګړو په ارمان مړه شوه خور مې، اوس لیدی نه شم د بنګړیو ډک دوکان بیخي. هومه بېوسه د بنګړو په ارمان مړه شوه خور مې، اوس لیدی نه شم د بنګړیو ډک دوکان بیخي. او باور صاحب حالاتو داسې کړمه بټ نه چې نه وباسي، حالاتو داسې کړمه بټ نه چې نه وباسي، په آینه کې مې لیدلی نه شم ځان بیخي. که مړ کېدمه هم پوښتنې ته مې رانغلو، که مړ کېدمه هم پوښتنې ته مې رانغلو، له دې نه ښه دی چې مې نه لری جانان بیخي. که مړ کېدمه هم پوښتنې ته مې رانغلو، له دې نه ښه دی چې مې نه لری جانان بیخي. او راته ارمان د نرمې غېږې د بار بار راځي، څنګه راته ارمان د نرمې غېږې د بار بار راځي، که لږ دمه شم یم د ژوند ستړی ستومان بیخي. راته ارمان د نرمې غېږې د بار بار راځي، که لږ دمه شم یم د ژوند ستړی ستومان بیخي. او تا هم د نورو په شان نیمه لار کې پرېښودم، الله دې مل شه زه دې هم نه کوم ارمان بیخي. تا هم د نورو په شان نیمه لار کې پرېښودم، الله دې مل شه زه دې هم نه کوم ارمان بیخي. او جمشید ساحله دا پردي راوړي نه خپلېږي، جمشید ساحله دا پردي راوړي نه خپلېږي، ته لیونی پسې مه کوه خفګان بیخي. ډېره مننه. دا ځل نو د ترنم بلبل طلایي خنجرې درلودونکی ارشاد باور ته ورګرځو. باور صاحب ډېره مننه. سلامونه تاسو ته او ستاسو د چینل له طریقه ټولو لیدونکو ته. غزل د فطرت صاحب دی، ګرچې یو ځل مخکې هم ترنم شوی دی، خو هیله ده چې خوښ مو شي. تلم د مرګ په لاره په لړزان مې کړې که نه مې کړې، ژوند د رښتیا وایه پښیمان مې کړې که نه مې کړې. تلم د مرګ په لاره په لړزان مې کړې که نه مې کړې، ژوند د رښتیا وایه پښیمان مې کړې که نه مې کړې. څنګه دې زما دیدن کوو او سر دې هم ساتو، یا څنګه دې زما دیدن کوو او سر دې هم ساتو، څنګه د دوو سترګو په ارمان مې کړې که نه مې کړې، ژوند د رښتیا وایه پښیمان مې کړې که نه مې کړې. زه چې درمین شوم د هر چا پام در واړو،
یز چې درمین شوم د هر چا په مې در واړو وایا مشهور په ټول جهان مکړې کنه مکړې ژوند د رښتیا وایا پښیمان مکړې کنه مکړې هسې لکه تیږه بې فایدې پروت وي راجګ مکړې یا هسې لکه تیږه بې فایدې پروت وي راجګ مکړې زر مکړې الماس مکړې خګران مکړې کنه مکړې ژوند د رښتیا وایه پښیمان مکړې کنه مکړې تا خدای د هر سړی دښمن دې کړم کنه دې کړم یا تا خدای د هر سړی دښمن دې کړم کنه دې کړم تا خدای په هر چا باندې ګران مکړې کنه مکړې ژوند د رښتیا وایه پښیمان مکړې کنه مکړې تابا والفطرت مین تو بد ځواني وخوري یا تابا والفطرت مین تو بد ځواني وخوري ما پر ځواني وخوړه حیران مکړې کنه مکړې ژوند د رښتیا وایه پښیمان مکړې کنه مکړې ژوند د رښتیا وایه پښیمان مکړې کنه مکړې ساحل صاحب مینوال همدا غوښتنه کوي چې له خبرو تیر شو له ساحل صاحب څخه به شعرونه واورو ساحل صاحب مینوال د شعرونو غوښتنه کوي تاسو نور مینوالو ته شعرونه څه لرئ مهرباني غزل وایم چې باور صاحب مجبوره ژوند دی مجبوره ژوند دی څه مجبوره زندگی تیروم د بندگانو دی خدای بندگی تیروم مجبوره ژوند دی څه مجبوره زندگی تیروم د بندگانو دی خدای بندگی تیروم د مور شکېدلي لوپټو ګورم وجاړم چاته څه نه وایم خو زور په خپل زړګي تیروم د مور شکېدلي لوپټو ګورم وجاړم چاته څه نه وایم خو زور په خپل زړګي تیروم په پردي ښار کې مې څه بله تنخایي احساس کړه د اړه غرمونه څه ګلاب ګلاب ځواني تیروم په پردي ښار کې مې څه بله تنخایي احساس کړه د اړه غرمونه څه ګلاب ګلاب ځواني تیروم تا سره ناست یمه تنها یمه که نه جانانه تا سره ناست یمه تنها یمه که نه جانانه تا سره ناست یمه خو بیا هم تنهایي تیروم د بېوسۍ حد دی چې ټوک ډوډۍ په سوال غواړم د بېوسۍ حد دی چې ټوک ډوډۍ په سوال غواړم سحر یې وخورم ماښامونه لیوني تیروم جمشید ساحله زندګۍ په مخه کړی یم ژوند پکې اور اخیستی ځکه اسویلي تیروم ډېره مننه ساحل صاحب نړۍ مننه یو ځل بیا ما مخکې بیا یادونه وکړه چې ملګرو د خبرو کولو غوښتنه نه کوي په همدې تلوسه کې دي چې د ارشاد باور څخه ترنم اوري باور صاحب ملګرو څخه مې اورېدلي چې تاسو د ترنم ترڅنګ البته د شعر انتخابولو ترڅنګ ټپې هم کولی شئ بالکل څه ناڅه ټپې هم کوو د ترنم ترڅنګ مننه بیګا ما فیسبوک کې پوسټ کړی ارشاد باور جمشید ساحل دوی ته مې ویلي چې دغه ملګري به را سره سبا ته میلمانه نو ډېری ملګرو له باور صاحب څخه د ټپو غوښتنه کړې وه باور صاحب ملګرو ته مینوالو ته ټپې کوي باور صاحب مهرباني یا سپینې سپوږمۍ وایه اشنا به چېرته وینه ګونګۍ شوې ولې یا ګونګۍ شوې ولې نه وایې حالونه یا سپینې سپوږمۍ وایه اشنا به چېرته وینه ګونګۍ شوې ولې یا ګونګۍ شوې ولې نه وایې حالونه یا سپوږمۍ په ما د احسان نشته
وای سپوږمۍ په ما د احسان نشتا یا سپوږمۍ په ما د احسان نشتا و سپوږمۍ په ما د احسان نشتا یا زما لاله د دیوال سوري ته زینا ګونګۍ شوې ولې یا ګونګۍ شوې ولې نه وایې حالونه یار ته کرسۍ کېدی چې کینې و یار ته کرسۍ کېدی چې کینې یار ته کرسۍ کېدی چې کینې و یار ته کرسۍ کېدی چې کینې زه به څادر په ځمکه خور کم کې به نما ګونګۍ شوې ولې یا ګونګۍ شوې ولې نه وایې حالونه وای په پتاسو دې مخته کړم یا په پتاسو دې مخته کړم و په پتاسو دې مخته کړم یا په پتاسو دې مخته کړم اوس راته جوارو پلی خوند راکوي نه ګونګۍ شوې ولې یا ګونګۍ شوې ولې نه وایې حالونه که به مې یو ساعت هېرېږي یا که به مې یو ساعت هېرېږي یا که به مې یو ساعت هېرېږي و که به مې یو ساعت هېرېږي خدای مې دې هېر کړي دا لوستلي کتابونه ګونګۍ شوې ولې یا ګونګۍ شوې ولې نه وایې حالونه سپینې سپوږمۍ وایه اشنا به چېرته وینه ګونګۍ شوې ولې یا ګونګۍ شوې ولې نه وایې حالونه ګونګۍ شوې ولې یا ګونګۍ شوې ولې نه وایې حالونه واه واه بلا خوند دې وکړه له باور صاحب څخه نړۍ مننه دا و د اوښکو باران یوټیوب چینل ادبي او هنري خپرونه تر بیا چې زه فضل هادي اکمل او زما همکار وحید اسحاقزی ستاسو په درانه چوپړ کې حاضرېږو په لوی او بخښونکی رب مو سپارم هر چیرې چې یاست آباد خوشحاله او کامیابه اوسئ